یو سړی و خپل لمونځ یې کړی و موږ ته یې دوهم لمونځ راکړي دا صحیح دی که نه کېږي ونه ماخوستن لمونځ یې خپل کړی و موږ ته یې دوهم لکم دینکم ولی دین دی پرېږده خدای پرېږده ته خپل اخلاق ورسره کوه ته خپل وضعیت ورسره کوه او دلته تا پوښتنه په دغه بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته یو څه مسائل جي خلکو پوښتنې کړي جي د هغه جوابونه جي نو ښه دی چې موږ یې سره ستاسو سره هم شیر کړو اول مسله یو ورور پوښتنه دا کړې ده ډېره مهمه مسله ده ولې یو سړی و خپل لمونځ یې کړی و موږ ته یې دوهم لمونځ راکړي دا صحیح دی که نه کېږي ونه ماخوستن لمونځ یې خپل کړی و موږ ته یې دوهم لمونځ راکړي دا صحیح دی که نه دی نو د دې جواب دا دی چې یا دا بالکل صحیح نه دی یو سړی دوه وارې فرض لمونځ نشي کولی یو سړی دوه وارې فرض لمونځ نشي کولی او بیا اول لمونځ کړی و دوهم کې امامت یې وکړي پسې نو چې امامت یې وکړي څه چې خلکو په ده پسې لمونځ کړی و د هغو لمونځ هم نسو صحیح د امام ابو حنیفه رحمت الله په حساب دا یې اوله مسله دوهمه مسله دا ده چې دا ډېره پوښتنه کېږي چې موږ دا لمونځ چې کوو د صورت شا او مخ ته سي معنا قل هو الله احد وایو انوز وایي چې قل اعوذ برب الفلق وایو بیا قل اعوذ برب الناس وایو وایي هغه شا ته ولاړ سو الم تر کیف ته ولاړ سو یا لیلاف قریش د قل هو الله احد شا ته ولاړ سو نو په پوهېږو به چې نو سو ولاړ نو لمونځ صحیح دی که نه دی علما وایي په دې باره کې وایي که چې په کسته کړی دی لمونځ مکروه دی او که چې په کسته نه دی کړی نو لمونځ مکروه هم نه دی درېیمه مسله دا ده یو ورور پوښتنه کړې ده چې ول ما کار کوي پر لاس مې یو سپری ولګېدل داسې سپری وه چې واټر رزسټنس و معنا اوبه نه ورسېدلې نو ول ما پوره کوښښ وکړي پوره کوښښ وکړي چې هغه زه ایسته کړمه خو بیا هم نه ایسته کېدله نو په دا کې لمونځ صحیح کېږي که نه صحیح کېږي نو علما د هغه لیکلي دي چې ته خپل کوښښ وکړي صابون او کیمیکل او هر شی دې استعمال کړ بیا هم نه ایسته کېدله نوشان یې بیا هم نه ایسته کېږي یا د کالو هغه ټپله بیا هم نه پاکېږي نو داسې کالي هم پاک چې داسې بدن هم پاک دی چې اودس تازه کې اودس چې هم صحیح کېږي بله پوښتنه بیا دا سوې ده چې بعض خلک باډي سرجري نن سبا فیشن دی دا شروع دی گاهی وخت شونډان ښایسته کړي گاهی وخت بل چیز وکړي بل چیز وکړي وایي دا جایز دی که نه دی نو په دې کې علما وایي که ستا یو میډیکل ریزن یې ستا یو ناجوړي یې طبیب ته ضرورت لري ډاکټر ته ضرورت لري په هغه سبب دا کار کوي هغه نو هغه وخت فیصله کېږي چې څونه ضرورت چې دی نو بیا جایز دی که د بدن په یو حصه کې ته تبدیلي راولې په غوږ کې په شونډانو کې لیپ سرجري ورته وایي ډېر خلک نن سبا د فیشن په نامه یې کوي نو که دا میډیکل ریزنس یې بیا خو نو جایز دی هغه نو بیا هم هغه وخت معلومیږي داسې نه چې اوس بیان واورم چې ما واورېده چې میډیکل ریزنس چې ډاکټري حساب دی نو بیا جایز دی هغه وخت هغه ته مفتي ته وایي که هغه وویل چې و درشاګو دا صحیح دی میډیکل ریزن دی نو بیا صحیح دی کنې هغه وخت فیصله کېږي کنې د هغه علاوه بدن د الله نعمت دی بدن د الله امانت دی په دې کې خیانت نشي کېدلی په دغه ښځو دپاره ورځې کول یا د نور شیان کول مثال داسې چې بدن ته تاوان رسوي د فیشن په نامه دا ټوله شیان منع راغلي دي یو بله پوښتنه دا سوې ده چې یو چا کور رانیولی دی په سود یې رانیوی دا نن سبا چې مارګیج دی نو موږ مبارکي ورکولی سوی که نه سوی ورکولی دا داسې سوال دی چې موږ بند کړي داسې موږ بند کړي چې کور ته وایه چې یا پام کوه چې مبارکي ورنه کړې وایي دا سخت ملا دی که ورته وایه چې مبارکي ورکړه نو بیا نو پر حرام شي مبارکي ورکوي ملا صاحب نو په دې کې دا ډېره سنسټیو مسله ده ډېره نازکه ډېره ولې په دې کې فامیلیانې وړونه خویندې اکازې مامازې خپلوان په دې کې ګرته انوالو وي دا که اوس یو چا کور رانیوي او ته مثال
حرام کار چې وکړي پرېږده ولا که زما قدم هلته کښېږدول سي. نو دا خبرې نه کې په مابینځ کې نه اتفاقي راولي، دا په مابینځ کې د خپلګروي نور سره لرې کړي. اول سره لرې چې خلک نور سره لرې سي. نو د دې څخه احتراز وکړي. د دې طریقه علما دا لیکلې ده. اول خو په دې کې اختلاف دی د علما هم چې یو کور جایز دی که نه دی. البته ډېر علما دې خواته دي چې پر سود یو کور اخیستل هم ناجایز دي. بعض علما اجازه ورکوي. نو په دې کې علما دغه سوال اوس یو چا وکړي، نو ما د څلورو که د درو مفتیانو سره خبرې وکړل. ولې دا داسې سوال دی، داسې نه دی چې دا حلال دی که حرام دی، د سال لمانځه څو رکعته دي. دا داسې جواب دی چې اوس ورکوې مثال ډېر پام وکړي. نو ده راته ویل ولته داسې ورته ووایه، بیخي ښه مفتي دی ماشاءالله دلې په کاناډا کې دی. ول داسې ورته وایه چې ول دا سړی داسې ورته وایي چې خدای تعالی دې خوشحالي درکړي، دا پور پر تا باندې دی 25 کال پورې، تقریبا 10 کاله پورې خدای تعالی دې دا پور درته اسانه کړي، خدای تعالی دې خوشحالي درکړي. نو ستا نیت خو دا نه دی چې دا د کور د سود د کور د رانیول ورته وایي، خدای دې خوشحالي درکړي، خدای تعالی دې دا پورونه داسې ایسته کړي. بس د هغه مبارکي شوله، دی د هغه مبارکي بولي. نو بهرحال دا مسلې راځي. اوس که زه وغواړم دا مسله ستاسو سره شیر نه کړمه، ولې بعض خلک زه په خبرم پر دا مسله اعتراض کوي، مګر که زه ستاسو سره شیر نه کړمه په عین حال کې خلک په مابینځ کې جنګونه هم وکړي، حالونه موږ ته راځي، نو جنګونه نه دي ښه. لکم دینکم ولی دین، دی پرېږده خدای پرېږده، ته خپل اخلاق ورسره کوه، ته خپل وضعیت ورسره کوه. او دلته تا پوښتنه په دغه سبب وکړه چې داسې نه چې زه پر حرام شي مبارکي ورکړم. نو علما دغه لاره ایستلې ده چې دغسې ورته وایي چې خدای پورونه در ادا کړي، خدای تعالی دې خوشحالي درکړي. نو دا یو څه مسایل وه، ستاسو سره مو شیر کړل. زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ، نورو ته هم ووایاست په دا کار خیر کې زموږ سره شریک شئ. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.